قبر په حاضر د ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و خاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و ناچا چې قتل کړی دی همدله سزا ورکه ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی هم دله سزا ورکه ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د عجیز په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت و کوتر شم وارخطا شم په کټ کې کینم په خندا شم یاره چې تا ته شم چاړه شم نور د خبرو چالوار نه ورکوم دومره په ګڼ تعداد کې خلک ولاړ دي دغه څو شعرونه نیازر خان له ستاسو غوښتنه ده چا مسلمان ورته د خپل زړه انتها ویښې دی چا مسلمان ورته د خپل زړه انتها ویښې دی د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب ویښې دی عجیبه خلک دي په ژوند یې ورته نه پرېښوده نن مې بچي ته په کفن کې چا کتاب ویښې دی عجیبه خلک دي په ژوند یې ورته نه پرېښوده نن مې بچي ته په کفن کې چا کتاب ایښی دی پرېوتی قبر سپین کفن لږې دم کړي اوبه ځان ته مې ذهن کې د ټول عمر حساب ایښی دی دوه درې شعرونه نور چې وجود نه کمې تاو د بېوسۍ نه راحتې وجود نه کمې تاو د بېوسۍ نه راحتې زما په دې لاسونو به پولۍ نه راحتې وجود نه کمې تاو د بېوسۍ نه راحتې زما په دې لاسونو به پولۍ نه راحتې پښتونه تا خو دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سلګۍ نه راحتې پښتونه تا خو دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سلګۍ نه راحتې که ستا چېرته د ګل غوندې ځواني نه وي محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راحتې که ستا چېرته د ګل غوندې ځواني نه وي محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راحتې زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به ننکۍ نه راحتې زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به ننکۍ نه راحتې د خپل غریب قسمت نه میجې ته دا ګیله شي کباړ کې به مې هم د خپو سپلی نه راحتې او دغه جاوید ملنګ ورور غوښتنه کوي غزل نه وړاندې دوه درې شعرونه چې د پښتني مینې اظهار ته مې خوله جوړه نه شوه د پښتني مینې اظهار ته مې خوله جوړه نه شوه بس غلې ودرېدم دلدار ته مې خوله جوړه نه شوه چې مې د پلار په مخ دانه وانه خولې ولیدې پیزار مې نه و خو پیزار ته مې خوله جوړه نه شوه چې مې د پلار په مخ دانه وانه خولې ولیدې پیزار مې نه و خو پیزار ته مې خوله جوړه نه شوه بېدریغه قرض خالی جیب او د بچو غوښتنې بېدریغه قرض خالی جیب او د بچو غوښتنې د اختر شپه و دوکاندار ته مې خوله جوړه نه شوه او څو شعرونه نور چې نږدې راته ولاړ دی هر الزام لکه د کونډې نږدې راته ولاړ دی هر الزام لکه د کونډې تېرېږي مې د ژوند هر یو ماښام لکه د کونډې لالي خفه نه شي زه په کړس خاندلی نه شم په ما باندې نظر د ټول قام لکه د کونډې لالي خفه نه شي زه په کړس خاندلی نه شم په ما باندې نظر د ټول قام لکه د کونډې رانجو بنګړي پیزوان مې د تنور ته غورځولې
رانجه بنګلي پیزوان مې دي تنور ته غورځولې د حسن نه مې اهلم انتقام لکه د کونډې زما د راتلو څوک دي او د چا لارو ته ګورم په پورې ور سلګی وخم مدام لکه د کونډې زما د راتلو څوک دي او د چا لارو ته ګورم په پورې ور سلګی وخم مدام لکه د کونډې عجز یم د خپلې زندګۍ په هر پړاو کومه د هر چا سره ناکام لکه د کونډې راته خو داسې په وړومبي ځل ملاقات کې ښکاري سواد په جنت کې دی جنت راته په سواد کې ښکاري ډېره زیاته مننه د عابد ملنګ جاوید ملنګ سمیع الله خاطر ورور چې دغه ښکلي پروګرام نه یې را جوړ کړی دی او مونږ ته یې پکې بلنه راکړه د وخت کمی محسوسیږي دغه څو شعرونه چې د اسویلو ډکې سلګۍ دي دا به څه چل کېږي د اسویلو ډکې سلګۍ دي دا به څه چل کېږي اوښکې مې تلې تر جولې دي دا به څه چل کېږي پښتون طبیعت مې د غلام له نومه کرکه کوي جامې مې غاړه کې پردی دي دا به څه چل کېږي پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي جامې مې غاړه کې پردی دي دا به څه چل کېږي ما یې پخوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل دغه چینار کې خو مرغۍ دي دا به څه چل کېږي ما یې پخوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل دغه چینار کې خو مرغۍ دي دا به څه چل کېږي ما نه خندا غواړي ضمیر مې خاموشي نه مني ما نه خندا غواړي ضمیر مې خاموشي نه مني عجیزه شونډې مې پولې دي دا به څه چل کېږي دا و ملګری چې ترې ځینې تشریف راوړی و ښاغلی ضیاء الرحمن عجز